سلامونه دوستانو، یو ډېر ښایسته موضوع مې نن تاسو ته راوړی دی چې دغه موضوع ډېره مهمه او جدي موضوع ده. تاسو په دغه نږدې ورځو کې تاسو سوشل میډیا به فعال وي او په سوشل میډیا کې به فعالیت لرئ. تاسو ویډیوګانې او تصویران تاسو ګورئ چې د منوسوټا ایالت کې هغه چایلډ کیر او ډے کیر حیاتان یا تفتیشان چې هلته تللي دي، هغې څخه نږدې نه څارنه یا لیدنه یې کړی دی چې هلته په سلګونه ماشومان ثبت دي په ډے کیر کې، خو ولې هلته متاسفانه وجود نه لري هغه ماشومان او رسما هغه هلته مثال اعلان شو، هلته د یوټیوب یا د هر څه له لارې چې اعلان شو یا خلکو ته یو ښکاره شو، خو مثال ښکاره شو. تاسو دغه موضوع هغه خلکو دپاره دا اشاره کیږي چې په افغانان دي او په امریکا کې ژوند کوي، د ډے کیر او چایلډ کیر لري. نو ډیره یو ضروري او مهمه موضوع ده. دغه ویډیو زما هغه خلکو دپاره ورسوئ چې دغه چایلډ کیر او ډے کیر لري. نو مو مهرباني وکړئ، ډیره کوشش مو وکړئ که چېرته تاسو چایلډ کیر لرئ، ډے کیر لرئ، د دغې څخه هیات راځي، تفتیش راځي، نو دې نه ایسته مخکې که چېرته تاسو ته یې حوالې درکوو، که چېرته تاسو ته یې اسکیجول یا ټایم یې درته درکوو چې موږ راځو ستا د چایلډ کیر او ډے کیر څخه لیدنه کوو، خو متاسفانه اوس به نه کېږي. شاید تاسو ته ووایي چې موږ به تاسو ته وخت درکوو یا موږ به تاسو ته زنګ وهو، خو شاید د یو بل مرجع نه تاسو ته باندې یا رسما مستقیما ستاسو کور ته راشي او تاسو ته ووایي چې ستا ډے کیر او چایلډ کیر څخه موږ غواړو چې لیدنه وکړو، موږ ته که چېرته تاسو هغه کوم ماشومان چې ثبت دي هغه موږ ته ښکاره کړي، او که چېرته ستاسو چایلډ کیر لري او ډے کیر لري او هغه ماشومان هلته موجود نه وي، خدای ناخواسته ډیره خطرناک به تاسو ته تمام شي. نو دغه موضوع ډیره مهمه، زه پوهیږم چې مثال هغه موضوع سره همدا اوس په کومه انداز باندې دی، خو هر څوک پوهیږي، هر څوک خپل کاروبار باندې پوهیږي. زما فقط عامه پوهاوی دی چې مخکې نه تاسو ته آګاهي درکړم او مخکې نه دغه موضوع تاسو ته ښایسته تشریح کړم چې بیا ونه وایي چې خدای ناخواسته موږ ته چا نه وویلي، موږ ته چا دغه خبر نه ورسولی. نو هغې د خاطره دا عامه پوهاوی دی. زه خپله ځان باندې فرض ګڼم تر څو یو بل افغان ورور، مسلمان ورور ته دغه ورسوم چې دغه مسؤلیت ډیره یو سنګین مسؤلیت دی، ډیر یو غمدرون مسؤلیت دی. تاسو باید دغې څخه صحیح توګه استفاده وکړئ او صحیح توګه استعمال ترېنه وکړئ. نو هغې د خاطره که چېرته ته ډے کیر لرئ، که چېرته چایلډ کیر لرئ او هغه هلته تاسو فعال کړی دی، هغې له طریقه تاسو انکم لرئ یا سورس د انکم هم همدغه دی، نو هغې څخه باید په صحیح توګه استفاده وکړئ. که چېرته تاسو ماشومان راوړئ، که هغه ستا د ورور دي، که هغه ستا د تره زوی دي، که هغه ستا د همسایګانو دي، نو 8 بجې یا 9 بجې چې هغه ستاسو د کاري وخت یا ټایم شروع کېږي، نو هغه ماشومان باید هلته موجود وي. هغه ماشومان باید هلته تاسو موجود ولرئ. که چېرته حیاتان او تفتیشان هلته راځي، ستا د فیسیلیټي هغه ستا د ځای څخه لیدنه کوي، نو دغه حالت باید هلته وګوري چې همبل دلته موجود ډے کیر شته دی، چایلډ کیر شته دی او ماشومان هم هلته موجود دي. نو دغه ډیره یو غټه موضوع به ما غوښته چې تاسو ته ورسوم او دا هغه خلکو ته ورسوئ چې دغه چایلډ کیر او ډے کیر لري. خصوصا په سیکرامنټو د کالیفورنیا کې زه انډیوالان ملګري لرم چې دغه پروګرامونه هلته زیات دي. نو خدای نور هم درته درکړي، خدای مو نور هم تاسو ته پرواز درکړي چې دغسې نور هم جوړ کړئ. نو هغې څخه صحیح استفاده وکړئ، صحیح سره ترتیب و تنظیم کړئ، صحیح سره منظم منیجمنټ جوړ کړئ. هېڅ نور خبره نشته دی. قانوني ژوند وکړه، ښه ژوند وکړه، تلپاتې ژوند وکړه. چاته به د سترګې هم ټیټ نه، چاته به د وروره سر هم ټیټ نه. نو تاسو دپاره ښه ورځ. نورو ویډیوګانو سره ما سره پاتې شئ. السلام علیکم. ستاسو ورور صدام حسین افغان.